بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ په د وینډوز 11 درسو او 11 درس کې تقریبا تر سیټینګ په سیټینګ کې تر اکاونټ پورې رسیدل. په اکاونټ کې خو ان شاء الله کوم مشکل نشته کنه. هغه د نوم بدلول خو مزدا سول. هغه ګوري بیا هم درته راځي چې هم درته کارنسي مثال ډیر د تشویش کې نه سی ورته کنټرول پینل به پیدا کوي. ګوري سی فقط پریس کې کنټرول پینل راځي کلیک به پوکي. لکلیک څخه ورسته لدل د اډمنسټریټورز نه هم کولای شي خو سلان راځي یوزر اکاونټ ته سې یوزر اکاونټ ته کله سره لې دلته چینج یور اکاونټ نیم لرو. اوس حاکمیټیک دلته خپل نوم ورته ولیکي چینج نیم باندې کلیک وکړئ نو به چینج شي. اوس بیرته راځو سیټینګ ته راځو خپل درس د هغه پیلو چې ده ټایم ان لنګویج ده. راځو ټایم ان لنګویج څه کار کوي. ګورئ موږ په دوجه کې ساعت لرو. مثال دوجه کې ګوره چېرته مثال موږ ته ګورو ساعت لرو مثال وخت راته شي مثال څوم تاریخ ده ټایم ده ټول راته ښکاري کنه. که غواړئ چې مثال اوس دغه ټایم داسې ده دا چینج کړي نو بیا به راځي ټایم لنګویج باندې موږ کار کوي. ښه اوس راځو اول چې دلته د ټایم لرو وخت او تاریخ لرو. صحیح سو اول چې د سیټ ټایم اتوماتیکل دا کوم کار کوي. که چیرته مثال غواړئ چې د کمپیوټر ټایم تاریخ څه ده دا د خپل کمپیوټر برابر کې دا به ورته فعاله کړي. که چیرته دا نه وي فعاله بیا به ته خپله منظم کوي. اوس ګوره چینج فعاله څوک نه څه کلیک به پوکې دلته ورته چې مثال دغه جنوري نه ده دا مارچ میاشت ده مثال 20مه ورځ ده. صحیح سو دا نه دی مثال کال 2004 ده داسې ورته چینج کړه. ورته چینج باندې کلیک وکړه داسې بدلېږي. مثال 9 بجې نه دی دلته ورته چې 10 بجې دي نو دا بیرته ورته چینج کړي. مثال 9 بجې دي پی ام نه ده چې ده پی ام ده تر اوسه که ای ام ده کنه نه ای ام ده ای ام څه ورته انتخاب کړه او دا چینج باندې کلیک وکړه. ولنه نه هغه نه لري دا خو انګلیسي دی. ګوره صحیح مثال بیرته ورته چې دا جنوري میاشت ده 20مه ده 2015 کال ده. دا که چېرته نه و برابر تاسو برابر کې چینج باندې کلیک وکړئ. اوس ګوره دلته به 9 بجې ساعت درڅ ای ام شي مخکې دلته چې وي پی ام خو که دا ورته فعاله کړئ اتوماتیک کمپیوټر خپله برابروي درته چې جنوري 28 2015 9 بجې 4 دقیقې سر هم خلاص انشاءالله. بل د سیټ ټایم زون اتوماتیک لرو. اوس موږ چیرته یو کوم هیواد کې یو افغانستان کې یو کنه نو د موږ پایتخت کوم ځای ده کابل ده. نو که غواړئ چې مثال دا اپشن چې ده که هر دا اپشن چې ورته فعاله وي تاسو هر هیواد ته ځئ دغه هیواد اتوماتیک هغه پلازمینه به درته انتخابوي. اوس نه د انتخاب دلته ګوره چېرته انتخاب ده دغه کوم نه پوهېږم د کوم یو هغه ورته انتخاب ده. دلته به تاسو راځئ کابل به ورته انتخابوي. مثال راځم لاندې راځو کابل به ورته پیدا کوئ. صحیح سو کابل درمان میگی ښه پورته ده لکه څه خب کابل کراچی اسلام آباد نه نوشته کېږي نه دا کابل. صحیح سو کابل انتخاب کړئ کنه دلته خو موږ خپله انتخاب کړو ډېر په سختۍ باندې. خو که چېرته مثال دلته بل یې ورته انتخاب زه مثال ګوره دلته یاروان ده که چېرته دا ورته انتخابوم دلته سیټ ټایم زون اتوماتیکل داسې ده. بیا که چېرته اوس خو به کابل ورته انتخابي کله چې ته مثال سعودي عربستان ته ځې هلته ورته کوم ځای ورته انتخابېږي ریاض به ورته انتخابېږي. پاکستان ته ځې هغه د هغو پلازمینه چې ده پایتخت اسلام آباد ده کنه اتوماتیک به اسلام آباد ورته نو دا به بیا ورته فعالوي. کله چې مثال دا فعاله کړو اتوماتیک دلته څه شی راغی کابل انتخاب څوک انتخاب نه ما مخکې بل شی ورته انتخاب کړو سره مو خلاص و. او که وایي چې دا یو څه له انټرنېټ سره بیا کار کوي. صحیح سو بل په دغو ځای کې سنس ناو لرو. که غواړئ چې اتوماتیک دي دغه د ټایم چې د وخت او تاریخ له انټرنېټ نه دغسې برابر سي نو بیا تاسو باید له انټرنېټ سره واصلې. نو دلته په دې باندې فقط یو کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو اوس دا پرېږده ګورئ دا علامه خو وینئ چې ټیک مارک شو. نو دلته چې مثال تاسو وایئ چې اوس د هغه کوم تاریخ چې مثال وخت ټول څه شو اپډیټ شول. له کوم ځای اپډیټ شول دغو ځای کې ویب سایټ درته کوي چې time.windows.com د دغو څخه اپډیټ شو. سر هم خلاصېږي انشاءالله. له هغه وروسته بیا لاندې راځو دغو ځای کې له ټایم څخه دلته ریژن لرو یا ټایم ته راځو. دلته چې مثال فارمټینګ د مثال غواړئ مثال په فارمټ کې مثال تغیرات راولي بیا بل د دا وروسته دغو ځای کې هم درته تکرارېږي. صحیح سو اوس بیا راځم ریژن ته ګوره اتوماتیک دغه صفحه راخلاص وه که راخلاصه نه سوه. اوس په دغو ځای کې اول چې دا
country او region یعنی region دا ساحې ته وایي تاسو اوس موږ په کوم هېواد کې اوسېږو په افغانستان کې نو دلته انګلیش یونایټډ سټیټ ورته انتخاب ده یعنی امریکا ورته انتخاب ده دلته به تاسو ای به پریس کې افغانستان راځي ګورئ افغانستان به ورته انتخاب کوي صحیح شو له هغه وروسته کرنټ فارمټ لرو په دغه ځای کې یا ریژن فارمټ لرو اوس ګوره دا تاریخونه چې موږ دلته ښیي په کومه ژبه ښیي په انګلیسي ښیي که نه دا کومه ژبه چې موږ هغه وینډوز انسټال کړی نو دلته ریکمنډډ یعنې خپله د کمپیوټر چې ده خپله نورمال حالت چې ده دغه انګلیش یونایټډ سټیټ ده که غواړې چې دا ورته چینج کړې ورته دا مثال ما ته واړه په کومه ژبه دلته مثال مختلفې انګلیسي پښتو افغانستان ورته انتخابوي مثال دا مې ورته انتخاب کړه اوس ګوره فارسي جنتري شمبه او دا ټولې سلواغه او مثال دا ټولې پښتو ته واړول کې ونه اړول اوس که راځه مثال دلته به هم چی پښتو به وي بېرته ورته چې نه دا ریکمنډډ چې دی مثال دا نورماله حالت دا ورته انتخاب کړه چې په دغو فارمټ سره هم خلاصېږي له هغه وروسته چین ډیټ فارمټ لرو اوس د امریکا اوله ورځ څه شی ده نه اوله ورځ سنډې سټرډې ده که نه نو د افغانستان کومه راځي نه نه راځي امریکا وستدا چې دا امریکا څخه د اول شوم سنډه دا وستدا خو یک شنبه ور چه میگه سنډه و هفته ساترډے اوس ګوره دلته چینج فارمټ باندې کلیک وکړئ اول دې درته وایي چې د فرست ډے اف د ویک چې دا چې ده سنډه د امریکا چې دا چې شي ده سنډه ده که نه خو د افغانستان کومه راځي ساترډے راځي دلته ورته انتخاب کړئ نه دلته ورته انتخاب کړئ مثال ساترډے ساترډے دغه ده اوس به دلته د افغانستان فارمټ به درته ښیي شو ډیټ لانګ تاریخ د دغو شکل سره وښیي دلته تاریخونه دي مثال ورته په دې شکل سره دې وښیي او لانګ ډیټ اوږد تاریخ چې دی مثال په کوم شکل درته وښیي مثال دا شکلونه دي دې شکل درته وښیي او شو ټایم دغه لانډ وخت چې دی مثال په کوم شکل درته وښیي دا شکلونه دي یا مثال ورته لانګ ټایم یعنې اوږد ټایم چې دی مثال په دغو شکل سره درته وښیي دا ټول برابر کړه له هغه وروسته اوس ګوره دلته مثال درته وښیي فرست ډے اف د ویک چې شي ده سټرډے سو مخکې چې وه سنډے ولا صحیح سو نو عادت تاسو په خپله خوښه ورته ترتیبولی سئ سر هم خلاصېږي انشاءالله د هغه وروسته بېرته راځو لانګویج ته یو څوک تاسو ته وایي د ما په کمپیوټر کې چې ده پښتو ژبه نسته یا فارسي ژبه نسته نو دا څنګه انسټال کړو نو تاسو بیا راځئ لانګویج ته کله چې راغلی وینډوز ډسپلې لانګویج کومه یوه ژبه ده انګلیسي ده که نه نو بله ژبه دلته نسته اوس دا ټول شیان چې په څه شي دي په انګلیسي دي اوله چې کله تاسو خو وینډوز انسټالیشن نه ده ویلی که نه کله چې مثال موږ وینډوز انسټالوو هلته بیا ورته وایي په کومه ژبه انسټالوي نو هغه کومې ژبې چې وینډوز دې کړی هغه ژبې دلته راځي فارسي ورته انتخاب کړه ګوره په تلیفون کې چې واړوه ټول شیان فارسي ته واوړه که نو دا هم په دغو شکل سره واوړه صحیح سو خو صحیح که نه وه بیا نه نه اوس راځو ژبه اضافه کوو اوس ګوره دلته لاندې راځو که چېرته مثال دلته لاندې ورته وګورو څو ژبې لرو یو انګلیش لرو بل پښتو لرو اوس غواړم چې فارسي هم اډ کړم ورسره اډ خو در معلومېږي په دې به کلیک وکړې کلیک څخه به وروسته دلته ورته وایي چې مثال فرسن ماته پیدا کړه دا درته ولیکو ګوره فارسي درته راوړول که نه راوړول په دې به کلیک وکړې کلیک څخه وروسته نیکسټ له نیکسټ څخه به وروسته دا به تاسو انسټالېږي که چېرته انټرنېټ سره واصل وي د دې کوم هغه چې دی مکمل ورسره ډاونلوډېږي سیټینګونه خو وخت هم یو څه نیسي او که چېرته انټرنېټ نه و بس نیکسټ کلیک اتوماتیک انسټال درته راځي نور انسټالېږي شی کومه ژبه پښتو مثلا خبر دا غونډه انګلیسي بعد غونډه پښتو نه کیږي نه نه سم په اوس دا غونډه د کمپیوټر ژبه انګلیسي ده پښتو تر اوسه وینډوز نه تر اوسه پښتو وینډوز نه درغلی هغه فقط ژبه ما چې ولیکو خط ولیکه خط درته باکه نه دا نور تر اوسه په فارسي اوس بعضې وینډوزونه ایراني فارسي راغلی دي خو هغه تر اوسه پورې دلته چا نه دی کړی پوه شوې خو هغه نه کارېږي اوس عمومي انګلیسي ژبه اوس ټول په انګلیسي سره صحیح سو له هغه وروسته بیا انسټال باندې کلیک کوو کله چې په انسټال باندې کلیک وکړو اوس دغه د موږ فارسي ژبه څنګه ده اوس دلته ګوره پینډینګ یعنې ډاونلوډینګ په حرکت ده دا اوس ول دومره وخت نه ځکه زه له انټرنېټ سره واصل یم صحیح سو کله چې مثال تاسو انټرنېټ نه دا ډاونلوډ مثال انټرنېټ سره واصلې دغه بیا اټکوئ دا بیا یو څه داسې وخت نیسي او کوم سیټینګونه یې دغه مکمل ډاونلوډېږي پښتو ژبه موږ راوړی ورته دا مې نه ده فکار ډیلیټ یې کړه ریمو باندې کلیک وکړه کله چې ریمو باندې کلیک وکړه څو ژبې پاتې شوې دوه ژبې یو انګلیسي او بل فارسي دلته غواړي چې اټ کې بیا راځي اټ ته اټ کله چې راغلي دلته ورته چې مثال پښتو فقط پښتو ورته ولیکه پښتو دې چې ولیکله اوس پښتو پاکستان پښتو
دا خپله دا نیمک ژبه ده صحیح سو دا به ورته انتخاب کړي او دا به هم نیکسټ کړي اوس دا هم په یوه شکل سره دا به پرېږدئ له هغې وروسته به دا انسټال باندې کلیک وکړي تر څو هم ګوره دلته څه راکن سي انسټال سي ګوره اوس دغه ته که پام یې دلته دغه ده مثال اوس روان ده اوس دا انسټال باندې کلیک کوه اوس ګوره له موږ سره پښتو ژبه څه شی سوه انسټال سوه خو اوس که غواړې چې نه دا پښتو ژبه چې دا مثال د دې په کیبورډ کې زه تغیرات راولم نو بیا به اپشن ته راځي اپشن ته کله چې رالې اوس ګوره دلته مثال هغه کیبورډ و دلته کیبورډ چې دا په کومه ژبه ده مثال تاسو ورته کتلی سئ خپله پښتو ده خو که په دري ته ورسو د دري ژبې هم پښتو ده صحیح سو یو ګورې فارسي لرو هغه ایرانۍ د خپله چې ورته انتخاب دی فارسي ورته انتخاب ده بل دري لرو دري افغانستان د هغو پښتو کیبورډ چې ده دغه اپشن یې چې ده پښتو ده سر خو خلاص و دا ورته چینجی کلیک وکړه دا ورته ریمو کړه نو بیا بل ورته اټ کولی سې یا مثال اتوماتیک دلته اټ کیبورډ باندې کلیک وکړه بیا تاسو ته زه ورته دغه مثال کیبورډ یې چې عربي اوس ګوره د دې چې 200 عربي سو کلیک وکړه اوس دا یو ځینې ریمو کولی سې یا ورته پرېښودلی سې ورته نه دغه عربي کې زده بیرته خو بیا چې موږ په دغه کیبورډ کې لیکنه کړې دي خو په عربي باندې لیکل کېږي و خو دا کیبورډ اپشن یې زده ده چې ته وړې عربي ته وړې سر خو خلاص انشاءالله چې موږ کله کیبورډ کې اخلو د پښتو وړه کېږي او بل دغه ډیټن ټایم چې ویل اوس دلته هم بیا درته راخیستې که غواړې چې مثال بیا دغه ټول سیټینګونه دي خو ته ستاسو راخیست دا ټول دغه ځای کې تکرار دي سر خو خلاصېږي انشاءالله نو دا و څه شی لانګویج و سپیچ ته راځو سپیچ به انشاءالله بیا په کنټرول پینل کې وایي یا وروسته دلته په ایج اف اکسسوریز کې هم درته راځي صحیح سو په دې خو سر خلاص و ګیمینګ چې دی تاسو بخش نه کېږي اوس راځو سرچ ته راځو سرچ څه معنا پیدا کول جستجو کول اوس اول چې دلته موږ درې رقمه سرچ لرو اول د سټریک لرو او بل دلته مودریټ لرو او دلته اپ ډونټ فلټر لرو دا کوم کارونه کوي اوس که چېرته تاسو په ګوګل کروم کې مثال تاسو څه سرچ کوئ صحیح سو تاسو مثال دا کمپیوټر چې دا یو کوچني ورور ته ورکړی یا مثال یو بل نفر ته ورکړی خو اوس دلته په کوم رقم سرچ وکړي که چېرته مثال دا سټریک ورته انتخاب وي دا یې غلط سرچ نسي کولی دلته درته فلټر کوي اوس ګورئ که چېرته مثال دلته آپ انتخاب وي دا هر کم شی سرچ کولی سي ورته راړئ خو که چېرته مثال دلته سټریک ورته انتخاب وي هغه بیا نسي کولی سي یو شی درته سرچ کړي سر خو خلاص و بیکاره شان مثال تاسو ته نه راغلی د هغې وروسته بیا دلته موډریټ لرو داسې مثال چې نه ډېر خراب نه درته راغلی که مثال نورمال هی هغه درته راغلی او که چېرته مثال ډېر خراب بیا نه درته راغلی او که آپ بیا هر شی تاسو ته راغلی فقط دا درې شیان ډېر مهم دي اوس هم سر خلاص و نو دا ورته مثال سره دا سټریکټ کړئ دا ډېر ښه ده له هغې وروسته سرچینګ لرو کله چې مثال موږ یو فایل سرچ کوو اوس وروسته عملي ورګرځم یو فایل سرچ کوو یو عکس پیدا کوو صحیح سو داسې ډول کلاسیک ډبل انهنس ده چیرې درته سرچ کړي کلاسیک فقط کوم فولډر ته چې داخل سوی په یوه کې درته سرچ کړي مثال کوم ډرایو ته چې داخل سوی خو که چېرته انهنس ورته انتخابي دا بیا په ټول کمپیوټر کې ګرځي یو شی پیدا کوي خو دا بیا وخت نیسي صحیح سو له هغې وروسته دلته تاسو ته ښایي چې په دغو ځایو کې تاسو سرچ نسئ کولی دغه فولډرونه دي یو په سی ډرایو کې د وینډوز په نامه ده بیټي او بل چې د مثال د پروګرام فایلز په نامه ده دغه فولډر کې او همدارنګه سی ډي کې هم نسي کولی خو ته وایه چې ما په ډیسکټاپ صفحه یو فولډر اچولی هغه دې هم څوک سرچ نه کړي نو بیا په ډیسکټاپ صفحې ته راځي دا د مثال درته چې پر وینډوز 10 دغه فولډر دې څوک سرچ نه کړي انتخاب کړه له هغې وروسته فولډر باندې کلیک وکړه اوس ګوره هغه څنګه شو دلته راغی درته وایي چې مثال دغه ده سی یوزر حکیمي سی ډرایو کې دا فولډر یوزر نیم حکیمي ټیک ده ډیسکټاپ باندې پرو ده د نوم یې څه ده وینډوز لرده اوس د دې په داخل کې یو شی سرچ کوي هغه نه درته کوي ځکه ستاسو دلته څه رقم کو اټ کو بیرته ورته یې ریمو یې کړه ریمو باندې کلیک وکړه بیرته کولی شي مثال اټ چې په فولډر کې یعنې شی ګورئ سرچ کوئ دوی کې دا شی دا نه راړي دا هم نه راړی درته سر مو خلاص و اوس په دغو ځای کې موږ دا سرچ باکس لرو که نه لرو زه مثال اوس په دغو ځای کې یو عکس لرم راځم دلته به دغه عکس دلته به داخله سو اوس دغه عکس ده د سلاید په نامه ده دلته مثال زه د دې کاپیانې اخلم کنټرول سی کنټرول وي داسې مې کاپیانې واخیستې صحیح سو د دې مثال دومره کاپیانې واخیستې اوس د دې کاپیانې ما واخیستې دا ټول انتخاب کړئ دا مثال نوم ور چینج کړئ صحیح سو بعضې کمپیوټرو کې که ترانې لیدلې مثال د ټولو یو رقم وي نو غواړئ دا هم در سره ټول ته یو نوم ورکړئ نو بیا رایټ کلیک وکړه رایټ کلیک انسټیپ وکړو دلته رینیم لرو
رینیم یعنی نوم ورته چینج کړه رینیم باندې کلیک وکړه دې ته مثال یو نوم ورکړه فقط پکچر مې ورکړو انټر کړه ګوره ټول نومونه به څنګه سي پکچر 1 پکچر 2 پکچر 3 داسې به تر اخره پورې اوس هم دا مې دلته سرچ کړو ګوره کوم فولډر کې دی وینډوز کې دی کنه زه راځم دلته سرچ باندې کلیک کوم پی آی سی پریس کوم ګوره پکچر هغه کوم پکچر یې دلته راوړل کرانولو لیست که تاسو مثال نه دغه سرچ باکس دا مراته ښه نو تاسو به رایټ کلیک وکړئ په ټیس بار خطا له هغه وروسته دلته سرچ لرو سرچ هیډینګ ورته انتخاب کړه څه سو ورک سو بیرته مثال ورته نه دلته بیرته ورته انتخاب کړئ مثال شو آیکن فقط راته وکړه اوس ګوره آیکن باندې ښي که نه ښي کلیک وکړه تاسو ته به ښي صحیح سو بیرته کلیک وکړه بیرته به نورماله حالت راسي بیرته راځو دلته ورته نه په دغو شکل سره هم راته ښه شو سرچ باکس راته وکړه په دغو شکل سره مکمل درته ښه او که نه وړه بیرته مثال ورته سره کمې راته وکړه هایډینګ ورته وښه بیخي راته پټه کړه بیخي راته ښه سر خو خلاصېږي انشاءالله اوس دا سرچ چې ده په دغو عکس کوو نو دا بیا تا ته په کوم ځای کې وکړي مثال ته راځئ دغو ځای سرچ کوئ یا مثال دلته راځئ کله چې مثال کلیک وکړو اوس دلته موږ دا سرچ لرو نو زه ورته چې ما ته پیدا کړه پکچر مې چې ورته ولیکو اوس ګوره کوم پکچرونه چې د پکچر په نامه یې لیست دلته را اکران وایي کوم یو دې په کار ده مثال دا مې په کار ده کلیک وکړه درته راخلاص څه شی دا سرچ نه ورکېږي نه دا نه ورکېږي سر خو خلاص انشاءالله مشکل خو نشته بس ده بل په سیټینګ کې راځو سیټینګ ته له سیټینګ څخه وروسته اضافه اکثریت پاتې شو دې کې ډېرې خبرې دي دا به سبا وایي یا به انشاءالله اخر ته وایي سبا خلاص نه شو بل ورځ ته انشاءالله سیټینګ خلاصېږي نور به کنټرول پې نه پوه خو سوی پې مشکل خو نشته تر دې سوال هم نه لرئ